چا غوږ کې راته ووې چې ځانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه چا غوږ کې راته ووې چې ځانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه وایي ځانان مه یادوه سور پیزوان مه یادوه سور پیزوان مه یادوه ژول خپل بیا یې پخپو کړم راوړئ زولنې چې ژول خپل بیا یې پخپو کړم د مینې کار کې ما لره زندان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه چا غوږ کې راته ووې چې ځانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه وایي ځانان مه یادوه سور پیزوان مه یادوه سور پیزوان مه یادوه یو پلو مې یار لونګین مې په دا بل پلو یو وړوکی دی پلو راواوړه راواوړه یو وړوکی دی پلو راواوړه د ډیوا قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ واشنګټن ډي سي نه زه وکیل خان یم د ډیوا ستورو د پروګرام سره نن په دې پروګرام کې تاسو ته معلومه شوې وي چې چا سره به خبرې اترې کوو وي سور پیزوان مه یادوه زبیر نواز د دغه سندرې مالک او دغه سندرې ویونکي خوږه غړی لرونکي زبیر نواز دا وخت د امریکا میساچوسټ ریاست نه موږ سره د سکایپ په لیکه باندې په دې پروګرام کې مېلمه شوی دی ورسره به خبرې اترې کوو لومړی ورته په خیر راغلی وایو زبیر نواز په خیر راغلی ستړی مه شئ امریکې ته په خیر راغلی یو نړۍ مننه وکیل خان لالا خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې یو زما اواز چې څومره هم پښتانه وري او څومره هم په کوم ځای کې زموږ پښتانه روڼی او هغې ته سلامونه نیکې هیلې احترامات او د ډیوا ریډیو څومره همکاران دي سپیشلی تاسو څومره هم همکاران دي سلامونه نیکې هیلې احترامات دې قبول کړي ډېره مننه زبیر نواز صاحب وختي دی سهار وختي دی دلته په واشنګټن کې هم 8 بجې شوي دي دغلته هم تاسو بیګا نیویارک کې هم وئ چکرې مو وهلې څنګه امریکا څنګه ځای دا راته لږ ووایه زبیر نواز امریکا دې خوښه شوه که نه ښکلی سوال مو کو ضرور امریکا واو ښکلې ده امریکا ډېره ښکلې ده او زموږ دغه خړپړ پښتونستان چې کوم دی د هغې خو یو بیل یو خوند دی خو بیل یو ذایقه ده بهرحال امریکا ډېره ښه ده ډېره ښکلې ده بسم الله الرحمن الرحیم دغه ډېر بخښنه امریکا ډېره ښکلې ده او په امریکا کې مې دغه خبره خوښه شوه چې کم از کم دلته د انسان ډېر قدر دی او د انسان ډېر لوی یو ځای دی دلته نو امریکا په دغه یو څو خبرو مې ډېره خوښه شوه او ښکلې ده امریکا یا د خپل فامیل سره چې سړی وي یا چې هم کار ځای وي نو خوند وي صحیح د خپلې کورنۍ سره لږ غونته تاسو که رستو شئ ځکه چې ستاسو سر اوس مونږ ته کټ ښکاري زه غواړم چې ستاسو مینهوال پوره راشي هغه تاسو وویني ښه برابر خو خیال کوله موبایل هغه خبر یا موبایل نه بیا پرېنوځي موبایل که پرېوځي نو به دا دغه مینهوال دې پوه شي چې دا موبایل نه ټینګېږي دغلته څنګه راغلي امریکې ته څنګه راغلي زبیر نواز صاحب دا راته اول ووایه امریکې ته راتلل مې چونکې زما تاسو له خو پته ده خو دغه پښتنو ته دې هم پته ولګي دغه ملګرو ته زما فیملي دلته ده زما واړه دلته دي نو بس دغه مې راتللی شو او
غواړم چې هلته پښتونستان باندې په خپله خاوره خو مې ډېر ټایم تېر کړو او ډېر شی مینهوالو سره پکې لیدل کتل همیشه کېږي دغلته ایونټ را جوړېږي هغه را جوړېږي نو هغې سره خو وخت هلته ډېر ښکلی تېرېږي او ډېر ښکلی تېر شو نو دلته راتلل مې په دې وشو چې یو خو بلها شی مینهوالو چې همیشه به یې دغه غوښتنه وه چې بهی امریکا ته به کله راځي امریکا ته به کله راځي نو فاینلی زما راتللو شو او په دې خوشحاله یم چې دغلته به اوس د ډېرو پښتنو سره دلته به ډېرو پښتنو سره لیدل کتل کېږي انشاءالله او سره غونډې به را جوړېږي سره محفلونه به را جوړېږي او انجوای کوو انشاءالله. صحیح مطلب موږ دا ویلو شي چې زبیر نواز به خپل هنر ته او خپل فن ته پښتو موسیقۍ ته په امریکا کې نوره وده ورکړي داسې ده انشاءالله کوشش به وي زما او باقي نصیبونه دي خو زما خپل کوشش به وي چې زه خپله موسیقي دلته هم هماغسې وساتم څنګه چې ما به خپله خبره ساتله. صحیح نوې ملک نوې ځای نوې ښار نو په دې ځای کې یو انسان دلته ویل کېږي چې که امریکا کې زیږېدلی یو تن وي او هغه د یو سټیټ نه بل سټیټ ته یا بل یو ښار نه بل ښار ته لاړ شي نو هغه ژوند بیا د سره شروع کړي مطلب څه ورته نه معلوم نو دغه چیلنجونه دغه مسالې دلته کې خپل ګډویل جوړو خپل نوم جوړو په پېښور کې خو زبیر نواز هر چا پېژنده او پروګرامونو لبم ته دا به دغه په دې سوچ کړی دی لکه غونډې ګرانه به وي بلکې ډېره زیاته ګرانه به وي ځکه چې دا کوم ځای کې چې یو دا د رڼاګانو ښار دی او دلته خلک ورکېږي او دا ډېر یو لوی چیلنج دی او کوشش به دا وي چې دغه چیلنج وکړو دغه سر ته ورسوو پېښور یا په دغه خاوره چې هر څنګه وه هر ځای کې ونو هغه دومره لږ ډېر اوسه چې مینهوال به مو لیدل کتل به مو او دغه یو وړوکې غونې یو ښار نو هلته به لیدل کتل هم د خلکو سره کېده پروګرامونه به را جوړېدل که چا خو ډېر مصروفه هغه هم یک مصروفه ښار دی که بیا دا طرفونه نو دا خو بیا ډېر بېنهده مصروفه دي نو چیلنج خو ډېر لوی دی دغه یو ډېر لوی هغه دی خو زمونږ کوشش به وي وکیل خان لالا چې دغه څه چې دي چې دغه وکړو صحیح څه چې هم دي حسین پښتون صاحب تاسو ته پیغام را لیږي او وایي چې زبیر نواز ته سلامونه او وکیل خان صاحب وعلیکم السلام او دې وی چې نیکې هیلې او بل دی وی چې هیله ده چې ځانګړي انتخابونه به وکړي د کلامونو او د خپل هنر ته دوام ورکول زبیر نواز په سندرو کې ملنګ جان بابا څنګه چې د رسول پیزوان ما یادوه او د رسول پیزوان په شا باندې یو اوږده کیسه او رښتینې کیسه ورسره هم تړلې کوم چې ملنګ جان بابا سره خو دغه شان دی حسین پښتون په خپله هم یو شاعر دی چې خبرې چې دا لیکلی نو د ښه انتخابونو دغه شان دی زبیر نواز چې کله یو کلام غوره کوي یو نظم غوره کوي یو سندره غوره کوي په کومه بنیادونه یې غوره کوي یقیني خبره ته وکړم وکیل خان لالا کله چې هم یو سندره یوې شاعرۍ انتخاب کوو یو سندره جوړو نو یقینو کوي سل پیره پې سوچ کوو او سل پیره پې زړه خورو چې آیا زمونږ دغه ولس به یې خوښه کړي آیا زمونږ دغه ولس به یې خوښه کړي نو سل سوچونو نه بعد بیا موږ هغې پایې ته ورسو چې انشاءالله دوی به یې خوښه کړي او همیشه داسې شوي دي کېدای شي زما انتخاب په ډېرو خلکو ښه نه لګي کېدای شي زما انتخاب په ډېرو خلکو ښه لګي خو زما سوچ دی چې ښه انتخاب وي او همیشه مې داسې کړي دي نو په دې ډېر لوی سوچ کوو په دې ډېرو مشرانو سره مشوره کوو اکثر لکرن خان لالا سره په مشوره وکړم چې لالا زه دغه انتخاب مې کړی دی راته اکثر لو وي دا ښه نه دی اکثر لو وي ښه دی نو په انتخاب خو زما خپل سوچ دا وي چې زه ډېر هغه وکړم فوکس وکړم چې ښه وي او باقي اکثر لو شي انتخاب په ډېرو خلکو ښه ونه لګي که چې فرق لري سوچونه په چا ښه لګي په چا ښه نه لګي خو زما خپل سوچ دا دی چې ښه وي تاسو خپل سوچ دا دی چې ښه وي زه به خپلو لیدونکو ته هم ووایم چې دا وخت کې کوم موږ سره په دې فیسبوک لایف کې یا په دې مرکه کې ملګري دي تاسو د زبیر نواز نه که څه پوښتنه لرئ نو هم دلته ولیکئ زبیر نواز به ستاسو د پوښتنو ځوابونه هم وي پرنس سمي صاحب خو سلامونه را لیږلي دي امیر محمد انګار صاحب وایي چې هغه څه پوښتنه کړې ده چې د چا دپاره سندره ووایي خیر خو به زه تاسو ته بیا وروستو دغه پوښتنه هم کېدم جاوید ارماني صاحب وایي چې چې هغه وخت کې راته وویل چې جانان مه یادوه خو د ده خبره به زه د دې سره داسې یاده کړمه وي داسې مینه نه کېږي او وي ګورو به چې څه کېږي په دغه اړه راته لږ ووایه بیا دغه سندره هم ستاسو خپلو اورېدونکو لیدونکو ته ښیم
دغه سندرې په اړه کراته لږ غونته ووایه ول زبیر نواز صاحب چې دغه سندره چې تاسو ریکارډ کوله او دغه کلام تاسو غوره کولو په دې اړه زموږ اورېدونکو دا تاسو اوس وروستو کې ریلیز کړی ده نو د مینې سندرې خبره کوئ تاسو کنه؟ بالکل مینې سندره داسې وه چې دا زما ملګري دي دلته پېښور کې او سټوډیو لري، اکثر ډېر شی سندرې د خلکو ته کوي، د ملګرو له کوي. نو بیا یو ورځ ناست وو، دغه مو ډسکس کو او هغې راته دغه څه میوزیک واورولو چې مطلب مونږ یو څه میوزیک کړی دی او ګورو چې ستا به خوښ شي ستا به خوښ نه شي. شاعري انتخاب هم هغې کړی آلریډي. نو بس صرف یې ما ته یو نظر واورولو، یو نظر یې راته هغه کړلو چې دا دې نظر تېر کړه. چې بیا کله ما واورېدو، هغه میوزیک ما واورېدو، هغه شاعري ما واورېدو، نو ما ته یې خوند راکړو نو بیا بس هغه مونږ ریکارډ کو. بیا یې نه بعد ډېر شی په دې کې لږې ستونزې هم په دغه سندره کې جوړې شوې، په ویډیو کې هم راته ستونزې جوړې شوې، ځکه چې د دغې ویډیو ما په پېښور کې کړې وه، په سیټیانو سیټي هاوس ورته ویل کېږي چې هغه دلته د حکومت سره دی هغه ځای. د هغې ما څه طریقه کار وکړلو، زیک افریدي بای سندرغاړي چې کوم دي زیک افریدي، هغې پکې را سره مرسته وکړله. عرفان خان کوم زموږ چې سندرغاړی دی پېښور دی که نه، دغه سندره یې چې کړې ده نوم نه دی، هغې هم را سره په دې کې مرسته منډه تړه وکړه. بیا ارکیالوجي نه مونږ دغه د هغې دپاره پرمیشن را واخیستلو. هغې نه هم ما ته لږه ډېره ستونزه جوړه شوله دغې سندرې نه، ځکه چې ارکیالوجي نه مونږ دغه پرمیشن راغځو چې لکه د دې سیټي هاوس په دې مونږ لاګو لګو په دغه ویډیو باندې. بیا مونږ هغه مس انډرسټینډینګ وشو، زمونږ هغه لاګو یې نه شو چې هغه مونږ لګولې وه. هغې سره هم ستونزې جوړې شوې، په اډیو کې هم راته څه ستونزې جوړې شوې، نورې هم څه ډېر کیسې میسې راته پکې جوړې شوې. مسلې تاسو بیانوئ زبیر، په دغه سندره کې ډېرې مسلې وې. بېګا د نیویارک نه هم راغلي یې، نیویارک هم سفر هم کړی دی او غواړم به چې تاسو باندې زمزمې هم کمې وکړم. خو زه غواړم او ستاسو که اجازت وي دغه ویډیو ما سره دغه سندرې پرته ده، مونږ ستاسو مینهوالو ته د ډیوه اورېدونکو لیدونکو ته هم ښودلی شو. زه به دوست محمد صاحب ته ووایم، دوست محمد صاحب تاسو پوښتنه به زبیر نواز ته خامخا ږدم، ته مونږ سره مل اوسه. دوست محمد صاحب په فیسبوک باندې تاسو لپاره پیغام را لېږلی دی، پوښتنه تاسو نه کوي، هغه تاسو ته ږدم. خو زه غواړم که سهار وختي هم دی، اوس مې د خوب هم راپاڅېدو، نیمه ګنټه خوب دی کړی ټوله شپه، خو بیا هم مننه دی ته وخت راکوې او امریکې ته راغلي نو اوس به رانه نه خلاصېږي. بیخي غواړم چې خلاص هم نه شم ستاسو نه، چې بسر صاحب تاسو سره په دغه لیکه باندې یم. خبرې اترې کوو، خو زه وایم چې دا مینه سندره لږه زمزمه کړې راته، خو د هغې نه پس چې کم دی نو بیا هغه ویډیو هم ښایم ستاسو په اجازت باندې. اوکې قربان. نو اول راته زمزمه وکړئ. ښه جي ښه والی. ګوربا چې سکیږي داسې مینه نه کیږي چاته چغې وکړمه لوبې مې په زړه کیږي ګوربا چې سکیږي داسې مینه نه کیږي. ډېر ښه ډېره مننه حضرت زبیر نواز صاحب، ستاسو دغه سندره خپلو اورېدونکو لیدونکو ته ښایو، راسره مل پاتې شئ. قربان. ګوربا چې سکیږي داسې مینه نه کیږي چاته چغې وکړمه لوبې مې په زړه کیږي ګوربا چې سکیږي داسې مینه نه کیږي چاته چغې وکړمه لوبې مې په زړه کیږي
هر یو ځکه یار ګورم یار ګورم یار ګورم مینا کی قرار ګورم قرار ګورم قرار ګورم دا ګناه مې خپله ده خپله ده خپله ده خپله ځان له کار ګورم کار ګورم کار ګورم څه چې کېږي ښه کېږي ښه کېږي د ډیوا قدرمن لیدونکو یو وارې بیا په خیر راغلی ستوري پروګرام دی د ډیوا ستوري پروګرام دی واشنگټن ډي سي نه ګورئ زبیر نواز دغه سندرې چې تاسو واورئ دا ګورو به چې څه کېږي او داسې مینه نه کېږي زبیر نواز نه دا پوښتنه هم کړو چې دا مینه څنګه کېږي دغه تپوس به ترې هم کړو دا وخت زبیر نواز موږ سره د امریکا میساچوسټ ریاست نه د سکایپ په لیکه هم په دې پروګرام کې میلمه دی ورسره خبرې اترې کوو زبیر نواز هم دا پوښتنه نه کوم چې دا مینه څنګه کېږي که نه ګورو به چې څه کېږي او داسې مینه نه کېږي وکیل خان لالا مینه کېږي او چې کوم ځای مینه نه وي نو هلته خو هېڅ هم نه وي نو مینه کېږي دغې دپاره لږ غونې لږې ستونزې وي هغه کول وي او مینه ضروري نه ده چې د یو جینۍ سره وي یا مینه ضروري نه ده چې د یو هلک سره وي یا مینه ضروري نه ده چې د بل هغه سره وي مینه د پلار سره هم کېږي د مور سره هم کېږي د خپل کور کې د هر یو فرد سره کېږي د خپل پښتون ولس سره مینه کېږي نو مینه کېږي خو چې څوک د مینې قابل وي هغه سره کېږي او چې څوک مینه ورکولی شي نو مینه بیا کېږي خو زړه کې مینه او احساس پکار دی نو کېږي بیا اسانه شي صحیح بیا اسانه شي او تاسو به خپل ژوند په میساچوسټ کې جاري ساتئ د امریکا میساچوسټ ایالت کې جی جی هم دلته صحیح دغه دوست محمد صاحب کومه پوښتنه کړې وه چې دې نه مخکې هغه کامنټ هم لاړو ډېر نور کامنټونه هم را روان دي په دې باندې نو هغه وایي چې خپلو سندرو کې کومه سندره م خوښېږي خو دا ډېره پوښتنه به تاسو داسې کېدم چې د خپلو سندرو کې کومه سندره ستاسو خوښېږي خو هغه سندره کومه ده چې کوم تاسو په خلکو باندې وروپېژندلی چې زبیر نواز هم یو هنرمند دی هغه سندرې خو ما ډېر شی دي لکه د ملنګ جان بابا دغه دویم کلام هم ما کړی او نفسونه مې کړي دي سورپیزوان مې کړی دی وړه جینۍ سندره شوه دغه مینه والا شوه داسې نور ډېر شی شوي زما د خوښې سندره که درته ووایم به زه تاسو له سرپرایز درکوم زما د خوښې سندره چې کومه ده خو پهچان چې کومې سندرې راکړې دی او دغه زبیر نواز چې په دغه ټوله دنیا باندې بلکې پښتون ولس چې کم ځای کې دی نو چې په پېژندلی دی په دغه پښتون ولس باندې زبیر نواز نو هغه سورپیزوان سندره ده چې سورپیزوان پښتون ولس په د یوټیوب د لارې په پښتو کې داسې کمې ترې سندرې وي چې هغه په میلیونو کې وي او په هغه سندرو کې سورپیزوان شمیر هم دی چې هغه په دا وخت 11 میلیونه نه زیات خلکو پښتون ولس کتلې ده او نو کم تر داسې سندرې وي وکیل خان لالا چې هغه میلیونو کې وي او بیا که زموږ د پښتو سندرو خبره وکړم نو کم تر داسې سندرې وي چې میلیونو کې وي باقي زموږ پښتو سندرې دومره لوی تعداد کې خلک نشي کتلی وګوري خو دغه 4-5 میلیونو ته که ډېر زور کې ورسي خو صحیح او داسې یو څو سندرې شته چې هغه په میلیونو کې دي نو هغې کې سورپیزوان سندره هم ده چې په میلیونو کې ده او ما له پهچان چې دی نو سورپیزوان او د خدای بخښلي ارواښاد ملنګ جان بابا دغه کلام را کړی دی صحیح تاسو وایي هم زه به غواړم ما په پروګرام په شروع کې هم سورپیزوان دغه سندره د ملنګ جان بابا کلام کوم چې تاسو ویلی دی یو وارې بیا به زه ستاسو مینهوالو ته د ویډیو مینهوالو ته ډیورو لیدونکو ته ښودل غواړم تاسو را سره مل اوسئ قربان سورپیزوان چا غوږ کې راته ووی چې ځانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سورپیزوان مه یادوه چا غوږ کې راته ووی چې ځانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سورپیزوان مه یادوه وی ځانان مه یادوه سورپیزوان مه یادوه سورپیزوان مه یادوه
ستړی مشه قدرمنو لیدونکو یو وارې بیا زبیر نواز صاحب په سکرین باندې تاسو موږ سره وینئ او دغه سندره زبیر نواز وایي چې د هغه سندره وه کومه چې تاسو اوس واورېدل لس روپۍ ځوان د هغه سندره زبیر نواز وایي چې د دې نه زبیر نواز مشهور شوی دی. زموږ په دې پروګرام کې خو د ځینو خلکو جګړه هم روانه ده، خپلو کې لګیا دي بدره دې یو بل ته وایي. ما په دغه پوښتنې کتلې چې دې کې خلک تپوسونه څه کول غواړي، نو زه ځینې خلکو په جګړه ده په خپلو کې نښتي دي. خو دې ځای کې بل تپوس دا کول غواړم چې زبیر نواز صاحب ستاسو نه زیاته پوښتنه دا کېږي چې د پښتنو دپاره د کام دپاره د رابیدارۍ دپاره کومه سندره مو ویلې ده یا اراده لرئ چې هغه هم ووایئ چې کوم چې په موجوده حالاتو باندې وي، کوم چې د سیمې حالات وایي نفسونه شول غالب د دې غمه جړېږم بیکاره بې تعلیمه رانه پاتې خپل اولاد شو پښتون غریب برباد شو. نفسونه مخالف شول خیالونه مختلف شول د کور بغض او حسب مونږ لره نه دی مناسب نفسونه شول غالب. زمزمه کې دغه زمزمه کې زبیر نواز صاحب دغه به زمزمه کما نفسونه شول غالب و د دې غم جړېږم بیکاره بې تعلیمه رانه پاتې خپل اولاد شو پښتون غریب برباد پښتون غریب برباد شو پښتون غریب برباد. نفسونه مخالف شول و خیالونه مختلف شول د کور بغض او حسد مونږ لره نه دی مناسب نفسونه شول غالب نفسونه شول غالب و د دې غم جړېږم بیکاره بې تعلیمه رانه پاتې خپل اولاد شو پښتون غریب برباد. و پښتونه روره واوره و نیکونو نه دا خوره د مونږ ته سپارل شوي ای غافل پس سبب نفسونه شول غالب نفسونه شول غالب د دې غم جړېږم بیکاره بې تعلیمه رانه پاتې خپل اولاد شو پښتون غریب برباد. دغه سندره ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. ارواښاد ملنګ جان بابا چې ما د شعرونه هم ډېر زباني یاد نه او نه را سره نږدې هغه خپلې کاپیانې پرتې وې چې نه مې کتلې وې، خو دغه زما یوه سندره وه نفسونه چې انتخاب یې راته کرن خان لالا کړی او میوزیک هم هغې کړی دی او کمپوزیشن خو الریډي دغه یو زوړ کمپوزیشن باندې مونږ کړی دی. نو دغه مې یو هڅه کړې ده او دغه چې کوم ملګرو که چا اورېدلي وي نو هغې ته به اندازه وي چې لکه د پښتون ولس رابیدارولو دپاره مونږ کار کړی دی او انشاءالله مزید مخکې به هم کوو. او چې چا نه وي اورېدلی نو دغه هغې ته خواست دی چې د یوټیوب د لارې هغې دغه کتی شي. نو امیدونه دي چې انشاءالله په دغه وخت چې څه حالات دي په دغه وخت چې څه روان دي نو په دغه سندره کې به هغې دغه ملاویږي چې څه ملنګ جان بابا په هغه وخت لیکلي دي بالکل سیم د دې وختونو سره روغې خبرې دي. صحیح بالکل. او دغه بل خپلو اورېدونکو ته هم ویم دا وخت چې کوم موږ سره اورېدونکو ته په دې فیسبوک لایف کې راسره مل دي راسره ملګري پاتې شئ او دا پروګرام هم د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره شریک کړئ او دې کې همدغه سندره نفسونه د پروګرام په آخر کې به تاسو ته ښایي هم د دې یو خوندوره ویډیو زبیر نواز جوړه کړې د پروګرام برخه ده. تاسو اورېدونکو لیدونکو ته به هم ووایو چې راسره مل پاتې شي. نورالوهاب درمان صافي صاحب دی. نورالوهاب درمان صافي وایي چې زبیر نه یو پوښتنه لرم چې د خپلې لومړنۍ زده کړې چېرته نه کړې دي؟ د فکر کوم دی د میوزیک د موسیقۍ سره تړلې دا خبره کوي چې د میوزیک زده کړې لومړنۍ نه کړې دي. د ټولو نه اول زما د موسیقۍ ته راتلل زما څه ملګرو مرستې وې ما سره هغې تر موسیقۍ پورې راورسولم. بیا د هغلته نه زما د ټولو نه اولنی استاد خدای دې ولې ژوند ورکړي زندګي دې ورکړي نن چې زبیر نواز سري د دغه یو شخصیت له برکته دی چې هغې طبله به یې غږوله. زما استاد زما چې پهلنی استاد ما صرف طبلې سره خپله سندره زده کړې ده ما صرف د طبلې سره سندره کړې ده. یا قربان ما ته هغې ښولې دی ټپه ما ته هغې ښولې ده. ټول نه ګران څیز موسیقۍ کې یا قربان ټپه ده چې هغه ماله نه راتله. هغه زما دغه استاد شاه بزرګ کاموال نوم یې و. ډېر ملګري یې کېدای شي پېژني ډېر ملګري نه پېژني. شروعات زما د هغه نه و. د هغې ډېر شی مرستې بیا هغې تر دغې ورسولم چې د هغې یو بل شاګرد خوريی و د ماسټر علی حیدر لالا شاګرد هم دی ماسټر شاهجهان. د هغې نه زده کړه وشوله پراپرلی د موسیقۍ څه لارې وي دغه شکره څه خبرې پکې وي
بیا هغه ما هغه استاد ته کېښودم ماسټر شاه جهان ته هغې نه مې زده کړه وکړه داسې بیا وخت تر وخته راتلم تر ماسټر علي حیدر الله نه هم پکې زده کړه وشوه هم زما استادانو کې دي داسې نور ډېر شی ملګري او ما په دغه فن کې ډېر شی ملګرو ما سره مرستې کړي دي ډېر شی نومونه دي یو علم بل به خفه کېږي او بل علم بل به خفه کېږي خو د ډېر شی ملګرو مرستې دي را سره او زده کړې مې د ډېر شی ملګرو نه کړي دي ډېرو ملګرو نه زده کړې کړې دي. ښایسته خان مشواڼی صاحب دی د دې پروګرام مقصد هم تاسو مینوالو سره ملا وهل دي او تاسو د هغوی پوښتنې تاسو زه کوشش کوم چې زیاتې کېدم او هغه دوی وایي چې وکیل خان صاحب که د جبیر نواز نه راته دا تپوس وکړي چې دوی راته ووایي چې د کوم ټایم نه دې لیکې ته راغلي دي دې فن ته راغلي دي کوم وخت نه دغه مورنۍ ژبې خدمت تقریبا زما کېږي 10 کاله تقریبا کېږي ځکه چې ما د ډېر وخت نه دغه موسیقي زده کړې او دغه هغه مې کول خو بیا 10 کاله بعد سور پیزوان دغه زبیر نواز په خلکو پیژندو چې او دا هم د موسیقي یو شاخ دی یا د موسیقي یو نری غونته کې سانګه ده چې مطلب دا د موسیقي سره ان ټچ دی ځان یې ورسره هغه ساتلی دی نو تقریبا کېږي زما 10 کاله کم از کم د موسیقي سره کېږي په یوټیوب باندې اکثره داسې ویډیوګانې چې زه پکې ډېر پخوانۍ ویډیوګانې دي پکې زه پکې عمر نه هم کم یم او ګیټ اپ هم هغه ټایم بدل دی تقریبا 10 کاله کېږي دغه موسیقي سره 10 کاله کېږي او سور پیزوان بیا 10 کاله بعد زبیر نواز په خلکو پېژندنو دا هم ډېره لوی خبره زما لپاره صحیح او وی کله به زه کله زما مني او دا خبره باشنا مني دا یو خبره باشنا مني لکه هم ته زمزمه کې او بیا د یو څو پوښتنې نور کول غواړم ځکه چې کوم وخت ما تاسو نه تاسو بیګا د نیویارک نه هم ستړي راغلي سفر هم کړی دی نیمه ګنټه خوب کړی ټوله شپه کې د هغې به تاسو خبرې کوئ نورې خبرې به هم په نورو پروګرامونو کې تفصیلي تاسو سره کوم غواړم چې لکه زمزمه کله به زه کله زما مني دا یو خبره به اشنا مني کله به زه کله زما مني دا یو خبره به اشنا مني الله دا یو خبره به اشنا مني نیم بدل تما قتل نیم ورات تا قتل دواړه د نظر شو دا سرات چا قتل دواړه د نظر شو دا سرات چا قتل ډېر مننه بیګا د نیویارک چکر والو او نیویارک ته تللی ملګرو سره دوستانو سره زه د دې ځای سره تړلی د امریکې سره تړلی څو پوښتنې تاسو نه لرم اول خو به دا ورته ووایې چې د زبیر نواز د پېښور سره تعلق ساتي او پېښور هم وایي چې پېښور خو پېښور دی که نه بیګا نیویارک کې وګرځېدی نو پېښور او نیویارک څنګه محسوسېده درته ډېر یو لوی فرق راته محسوسېدو او ځکه چې پېښور هم ډېر د رڼاګانو ښار دی خو څه ډېر شی داسې خبرو هغه پېښور اوس هغه خوند یې ولې لږ ورک کړی دی او ډېر شی خبرې داسې دي یعنې پېښور هم ډېر د رڼاګانو ښار و او دی او همیشه به وي انشاءالله ځکه خو په سندرو کې یادېږي چې پېښور خو پېښور دی که نه د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پېښور دی که نه دا به منو دغه نیویارک ته راتلل بیګا ټایم سکویر کې و زما ملګري د سوات نجیب خان او ما سره دا بل ملګری و ګوهر خان و فرمان و علي و کاشف و څه نومونه رانه پکې پاتې کېږي نو بخښنه کېدی شي دا پروګرام ګوري ځکه چې ویل چې موږ به ګورو دا پروګرام نور ملګري خو پکې زما په خیال نه و همدغه و نو که پاتې وي بخښنې سره خو لکه نجیب خان دادا او د هغوی ټول ملګري د سوات زمونږ چې څومره هم دغه بیګا مونږ ملګري یو ټایم سکویر ته لاړو او ټایم سکویر نوم خو ماله صحیح نه راځي ځکه زما فرست ټایم تللو او هغوی راته نوم ښولی هلته او نیویارک په ښار کې نور وګرځېدو راوګرځېدو او خو بیا هم پېښور دی او ټول عمر پکې تیر شوی دی ماشومتوب پکې تیر شوی دی زلمیتوب پکې روان و او شکر دی ډېر شی مینهوالو پکې ډېر شی ښکلي خلک و پکې زموږ سره ان ټچ خلک نو بیا هم که هر څومره رنګینو ښار و دغه نیویارک خو پېښور بیا هم زموږ په ذهن او زموږ په زړه کې دی او همیشه به وي چې مطلب دلته کې اوس
لګیا یې تاسو خپل ژوند د نوې سره شروع کوئ په امریکا کې او مطلب دلته پاتې کېږي خپل هنر ته به هم د امریکې نه وده ورکوي نور به روان انشاءالله انشاءالله. پېښور کې څنګه چې تاسو ذکر کوئ په پاکستان کې خیبر پښتونخوا کې په پاکستان په پښتنو سیمو کې زبیر نواز ډېر خلک پیژني خلک پروګرامونو ته به ته هلته کې به لوبه روانه وه هلته کې دلته راغلي کلي او هغه پروګرامونه د کلي دوستان که څه هم دوستان ستاسو دلته په امریکا کې هم دي یادېږي ته که نه ډېر شی ملګري او خپله کورنۍ دغه پېښور دغه د هغه ځای چې څومره مینهوال نو یقین وکړئ چې راغلی یم نو نه مې دړه نه وتې دي او نه مې دړه نه وتی شي وخت تر وخته کیدی شي بیا ټیک شمه خو یادېږي مې ټول ملګري مې یادېږي هلته زموږ ډېر زیات مصروفه ژوند و وکیل خان لالا ډېر زیات مصروفه ژوند و سهار پاڅېدل او بیا منډې سندرې ویډیوګانې ایونټ ډېر ښکلې غونډې به را جوړېدې بنډارونه به را جوړېدې ځکه چې ټول پښتانه دغلته سره راجمع او دغه پښتون ولس په دغه لږ وخت کې ما له ډېر شی مینه هم راکړه او ما د خپله مینه وښودله هم چې لږ او موږ دا سره مینه کوو او موږ ستا ضرورت ګڼو همیشه یې ښکلې بنډارونو ته راغوښتی ما ډېر کم وخت کې زه د ډېرو ښو فنکارانو سره ښو آرټسټانو سره مې په یو سټیج پرفارمنس وکړو نو یادېږي مې ټول ملګري مې یادېږي د خپل بینډ ملګري مې یادېږي چې هغوی زما نه بغیر ډېر نیمګړي شو او زه د هغوی نه بغیر ډېر نیمګړی شوم او دغه زما ملګري په دغه مینه سندره کې ما سره ناست دي په نفسونه سندره کې ما سره ناست دي زما ربابیس او زما تبلې والا داسې نور ډېر شی ملګري نو وکیل خان لالا دومره زر به نه هېرېږي او په هېرېدو کې به یاد به وي ضرور لږ کېدی شي دغه یادونه یې لږ په دې هغه کې کم شي چې لکه دلته یا مصروفیات ډېر زیات شي هغه شي نو بیا کېدی شي لږ کم شي یادونه خو تر اوسه خو خپل کور کې نو یادېږي راته ډېر زیات صحیح کور یادېږي ته او اکثره خلک وایي چې امریکا کې خو مزې دي خوندونه دي او ډالر هم پکې ویل کېږي او ډالر خو دلته وي ما خو داسې اورېدلي مو یې ونو کې وي خو دلته ما ډېر د ونو ته ښکته بره ګورم خو هېڅ پکې نه ښکارېږي ما هېڅ چاته وي چې راویښې کړو چاته دا ونه وایي چې امریکا خو وکیل خان دي خوړلی زه تش میدان له راغلی نو زبیر نواز صاحب ستاسو ډېره مننه کوو د پروګرام وخت هم بلکل ساته صاحب نورو پروګرامونو کې نورو خپرونو کې به وخت تاسو ته بلنه درکوو او تاسو سره ملاقاتونه کوو تاسو سره وینو دلته کې په امریکا کې او خبرې اترې به روانې وي تر دې دمه ستاسو ډېره مننه کوو او تاسو هم ډېره مننه وکیل خان لالا د ډیوا ریډیو هم ډېره مننه په پېښور کې دي یا نړۍ په کم ګوټ کې هم دي مطلب کې زبیر نواز یو څو لفظونه هغه په خوږه غړی کې ورته ووایه نو بیا به تاسو ته مونږ اجازه درکړو څنګه مهرباني او یا قربان او که خدای می توی او رانه لاړې نو او که خدای می بل وي کبل وي تا نخه که خبه می ساتینا او یا قربان اول می شو د سبق ډېرو نو پتا مین شوم سندرې او یادو ما ډېره مننه زبیر نواز صاحب تاسو ته هر وختونه ته غواړو وینو به ملاقاتونه به کېږي انشاءالله وخت به ستاسو مینهوالو سره هم موږ وخت تاسو هم ملاو خو د وخت به خبرې ترې روانې وي ډېره مننه کوم تاسو انشاءالله ډېره زیاته مننه ستاسو ټول نه هم وکیل خان لالا ډېره مننه قدرمنو لیدونکو همدا وه د نن ورځې د ډیوا ستوري خپرونه تاسو د واشنګټن ډي سي نه کتله د زبیر نواز صاحب خبرې اترې پکې واورېدې زبیر نواز چې په لنډه موده کې ځان لپاره یو لوی نوم جوړ کړی او ډېرو مینوال لري تاسو وخت په وخت د هغې سندرې هم اورئ دا وخت د امریکا په میساچوسټ ریاست کې زبیر نواز ژوند کوي او د هغوی وایي چې د دې ځای نه به خپل هنر ته خپل
فن ته خپل موسیقۍ ته وده ورکوي. زه وکیل خان د ډیوا د ستورو د دې خپرونې نه د اخلم اجازه چې چېرته هم یې ښه وختونه ولرئ، خو راسره ملګري پاتې شئ. د زبیر نواز دغه سندره نفسونه شول غالب، د هغې نه به هم تاسو خوندونه اخلئ. څنګه چې درسره لوست کړو نو خوندونه ترې واخلئ. د لوی الله په امان. نفسونه شول غالب د دې غم زړېږم بېکاره بې تعلیمه رانه پاتې خپل اولاد شو پښتون غریب برباد پښتون غریب برباد شو. لا 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 لا. نفسنا مخالف شول خیالنا مختلف شول تکور بغض و حسد مونږ لره نه دی مناسب نفسنا شول غالب هر څوک ګټه د ځان کړي وطن به څوک ودان کړي د قوم مینه له زړونو نه بهر شوه ښه پوه